السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یارانو دوستانو طبیعتونه صحتونه باغخي بس ملګرو نن راغلی وم خیره سره چې کوم دی نو مارکیټ ته ما یې راشي خپلو مینهوال له پکې یو ویلاګ جوړه کړم، یو ښکلې شان ویډیو جوړه کړم. بس تاسو دپاره مې چې کوم دی مزېداره غوندې ویډیو جوړه کړه. ښه مزېدار چې کوم دی نو صفا سوتره مارکیټ دی، ښه مزېدار هر یو شی پکې صفا سوتره پروت دی. په پاکستان کې په دوکانونو کې څه شی پروت دي ټول د دوړو ډکي او دا ښه مزېدار ماشاءالله دلته کې ښه صفا پروت دي. دا وګوره دلته کې پکې د غوښې جدا ځایونه وي، دا هر یو څیز پکې دا پکې د میانو ځای دی، د میانو ځای پکې جدا وي، د غوښې ځای جدا وي، د بیکرۍ ځای پکې جدا وي، هر یو شی پکې چې کوم دی نو جدا جدا ځایونه وي. خپل که ویلاګ هم خوښه شوی نو آیډي ځان سره فالو کوئ، لایک کوئ، کمنټس کوئ او د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ او جزاکم الله خیر واحسن الجزاء. سلامونه مې مینهوالو قبول او منظور کوي. عزیر احمد یم او د عزیر احمد پیج نه تاسو ته مخاطب یم. ما یې راشي خپلو مینهوالو نه نن چې کوم دی نو په مارکیټ کې چکر ورکړم. بس مارکیټ ته راغلی وم، ما یې ښه مزېدار چې کوم دی مارکیټ کې وګرځېدم، څوک سودا مې پکې هم وکړه ښه مزېداره او بس ما یې راشي مینهوالو له پکې چې کوم دی یو ویلاګ جوړ کړه، یو ښه مزېداره ویډیو جوړه کړه. مزه دلته کې دا مارکیټونه دي، دا سوداګانې پکې پراتې دي، هر یو شی خو د چا ضرورت نشته چې د دې نه غلا وکړي. ښې ښې ښکلې کیمرې پکې لګېدلې دي، غلاګانې پکې نشي کېدی. دا که پاکستان نو خلکو پکې بله لوټ مار کړی خو زه دا دوبۍ دن دلته پکې نه کېږي. که ویډیو خوښه شوي نو پیج فالو کوئ، لایک کوئ او ویډیو شیر کوئ. د خپل زړه رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. جزاکم الله خیر. لوی الله په امان.